د نیلم ګل بربند تصویران چا انټرنیټ ته وخېجول او د هغې وایس میسیجونه چې مراد په واتس اپ خلکو ته ولېږل اوس چا انټرنیټ ته خېجولي دي. که غواړئ چې عکسونه او وایس میسیجونه وګورئ همدې ویډیو کې در سره شریکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ. دوستانو که یو وخت زموږ پښتانه د سوشل میډیا استعمال د ښه کارونو لپاره کوي او د خیر ښېګڼې لپاره استعمالوي، نو بل اړخ ته پکې څه خلکو داسې ډرامې او لوبې هم شروع کړي دي چې هره ورځ د خبرونو سرټکي جوړیږي او د دوی موضوعات ګرم وي. لکه نن سبا چې د نیلم ګل موضوع ده. مراد د نیلم ګل خاوند دی چې څو ورځې وړاندې د نیلم ګل وایس میسیجونه په انټرنیټ شیر کړل چې نیلم ګل ویل مراد به په ما پیسې ګټلي. دوستانو ښځه که هر څومره بدکاره او خرابه وي خو چې خاوند یې ښه سړی وي نو د بدکارې او خرابې ښځې نه ښه او حیاداره ښځه جوړولی شي. خو که د مراد په شان خلک وي چې په ښځو پیسې ګټي نو داسې خلک بدبخته خاوندان دي او د حیاشۍ خورونکي دي چې د داسې خلکو نه ځمکه هم امان غواړي. اوس د نیلم ګل داسې تصویران په انټرنیټ شیر شوي دي چې که تاسو یې وګورئ نو ډېر زیات به خفه شئ. کله چې موږ دغه تصویران وکتل نو یقین وکړئ چې زموږ په وجود باندې ویښته ودرېدل چې یو انسان داسې کارونه هم کولی شي چې د ښځو دغسې عکسونه انټرنیټ ته خېجوي. خو دوستانو په انټرنیټ باندې نن سبا هر څوک خبرونه او تصویرونه شیر کوي او ډېر خلک د نورو خلکو د کور ورانولو کوشش هم کوي. نو دا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه تصویران چا شیر کړي او یا دغه تصویرونه حقیقت لري او که چا په فوټوشاپ کې جوړ کړي دي دا اوس الله پاک ته معلومه ده. اکثر خلک په یوټیوب کې هم د نیلم ګل د خبرونو په باره کې د نیلم ګل غلط تصویران لګوي چې دلته تاسو سره شریکول بیخي نامناسب ګڼم ځکه چې مالا په دغه تصویرانو شیر کولو باندې شرم او حیا راځي. خو که هر چا دا کار کړی وي او یا یې ایډیټ کړی وي که هغه مراد وي یا بل څوک نو ډېر غلط کار یې کړی دی. الله پاک دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او داسې کارونه که هر څوک کوي نو دا خبره په یاد ولرئ که د بل چا پرده ونه ساتئ الله پاک به تاسو هم دغسې رسوا او ذلیله کړي. دوستانو اگر که نیلم ګل ډمه ده او مراد هم په ښځو غلط کارونه کوي خو موږ به دا دعا کوو چې الله تعالی دې دوی دواړو ته او ټولو مسلمانانو ته هدایت وکړي. زموږ همدغه په وس کې ده او د هغوی شرمول ښه خبره نه ده. امید لرم چې زما د ویډیو په پیغام او مقصد باندې به تاسو پوه شوي نو زموږ چینل پښتو پوسټ در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.